وی چې څوک دا غواړي چې زما په کور کې شیطان شپه تیره نه کړي او ما سره روټۍ ونه خوري نو دی چې کور ته ننوځي نو دی سلام ورچوي او چې ډوډۍ ته کیني نو بسم الله دی وایي دې کور کې به شیطان شپه نه کوي دې کور کې به شیطان خوراک نه کوي چې کوم سړی کور ته ننوځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او روټۍ ته کیني او بسم الله ویل شي دې کور کې به شیطان شپم نه کوي او دې کور کې به شیطان خوراک هم نه کوي دې کې به شیطان خوراک نه کوي چې کله کم کور کې سړی روټۍ خوري نو په بسم الله سره خوري روټۍ چې خوري بسم الله وایي او بل اصل نیک کار کوي ښه کار کوي بسم الله باندې شروع کوي دې کې ډېر برکت دا څو حروف چې په بسم الله کې دي نو دومره د جهنم فرشتي دي چې کومې په جهنم مقررې دي څوک چې دا بسم الله ډېره وایي الله به یې د هغې فرشتو د جهنم نه حفاظت نصیب کوي نو دې کې ډېر خیرونه او برکتونه پراته دي دا ماشومانو ته وښیې طریقه مسنونه ورته وښیې بچیا خوراک په دې طریقه باندې کو بچی بتا نه تپوس کی بابا چې روټۍ خورما په څو ګوتو باندې ډوډۍ خورما روټۍ په څو خوړلو ګوتو سنت دي علما وایي احادیث مبارکو کې راځي په دریو ګوتو باندې روټۍ خوړل سنت دي چې په دې دریو ګوتو باندې خوري نه به نوڼۍ ډېره غټه راځي او نه به نوڼۍ ډېره کچه راځي د ضرورت په موقع بیا په پنځو خوړلی شي چې هغه خوراک چې هغه په دریو نه خوړل کیږي لکه چاول دي دا اوس په دریو نه خوړل کیږي که نه نو دې دپاره به د پنځو ګوتو ضرورت هم راځي نو چې کم کې د پنځو ګوتو ضرورت یې هلته پنځه استعمالوه خو چې ضرورت نه نو په دې دریو ګوتو باندې خوراک کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې دریو ګوتو باندې خوراک کو چې کله به خوراک وکړو نو اول به امام الانبیا دا ګوته وسټله دا یوه بیا به د شهادت تا ګوته وسټله او بیا به دا ګوته وسټله چې روټۍ به یې وخوړله نو دا درې واړه ګوتې به یې داسې په ترتیب باندې اول به یې دا وسټله بیا به یې دا وسټله او بیا دا درې واړه ګوتې به یې د خوراک نه پس وسټلې دا یو سنت عمل دی نن که دا سړی سټي نو خلق ورته د حرص نسبت کی دا ډېر حریص دی دا ډېر وږی دی دا وږی نه دی دا حریص نه دی دا زما د ښکلي پیغمبر چې داسې حسینه چهره وه چې صحابي وایي کأن الشمس تجري فی وجهه چې سړی به ورته نږدې شو حدیث به ورته وکتل وی دا مخ به یې داسې ښکارېد لکه د انور چې په مخ کې زیو راځي دا زما د هغې ښکلي پیغمبر سنت دی دا زما د هغې ښکلي پیغمبر سنت دی چې د ټولو نه ډومبې به د جنت دروازه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټکي او جنت ته به د ټولو نه ډومبې داخلي دا د حرص علامت نه دی نو دریو ګوتو باندې روټۍ خورئ او چې ضرورت راشي چاول وغیره بعضې څیز داسې چې په دریو نه خوړل کېږي نو بیا پنځه استعمالوئ خو بعضې سړی چې دا وریجې خوري نه تاسو به لیدلی داسې په دې لپه یې رالی داسې خولې ته ولي نه په لپو خوراک مه کوئ په لپو په دې دریو ګوتو یې خوره او بیا دا درې ګوتې سټه دا سنت دی نو کم سړی چې په کاشوغه خوراک کوي نو هغه د دې سنت نه څه دی محرومه دی چې کم په کاشوغه خوراک کوي چې په ګوتو یې وکړي بیا پسې دا ګوتې وروسته وسټي او سالن چې کله روټۍ خورې یوه نوڼۍ دوه څیز درنه پاتې شي نو هغه مه پرېږده ختموه ځکه نبی علیه السلام فرمایي دې خوراک کې برکت دی خو پته نه لګي چې هغه برکت په کومه حصه کې دی نو که تا نه نوڼۍ پاتې شي او هغه برکت په هغه نوڼۍ کې پروتي نو هغه نوڼۍ مه پرېږده هغه نوڼۍ اخله